عبدالله بن عباس رضی الله عنه تنکی ځوان و. یو ورځ له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پر اوښ ناست و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: ای ځوانه، زه درته څو خبرې در زده کوم. الله تعالی په یاد ساته چې هغه تا په یاد وساتي. کله چې دې مرسته غوښتله، له الله تعالی یې وغواړه او پوه شه چې که ټوله دنیا تا ته د ګټې رسولو لپاره راټول شي، هیڅ به درته ونه کړي مګر هغه چې الله تعالی درته لیکلی وي. خو که ټول خلک راټول شي چې تا ته ضرر ورسوي، هیڅ کله به درته ضرر ونه شي رسولی مګر هغه چې الله تعالی درته لیکلی وي. پوه شه چې مرسته له صبر سره ده. له هر زړه تنګوالي وروسته راحت یا هوساینه ده، او پوه شه چې له هرې سختۍ وروسته اساني ده.